سلام، وخت بخیر دوستانو. خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. په دې باندې باور لرم چې تاسو به هر یو د پوره پوهې او پوره تجربې څښتن یاستئ. ټولنه، فرهنګ، عنعنات، کلتور دا هغه څه دي چې هره ټولنه سره ویشي، هره ټولنه سره جدا کوي. دا جغرافیایي کرښې داسې په لاس لیکلي کرښې نه دي، بلکې دا د اقوامو، دا د اوسیدونکو په هغه کړنو، په هغه رفتار، په هغه خبرو، په هغه مهارتونو باندې سره څرګندېږي. اسلام یو لمن دی چې غوړولې ده، که هغه شرق وګورو که غرب وګورو، خو د نړۍ چې هر ځای وګورو مسلمان شتون لري. خو ځینې جغرافیې بیا داسې دي چې هغه اکثریت مسلمانان دي، په ډېر اقلیت ډول باندې که هغه کې وګوري غیر د مسلمانان شته. خو سره له دې چې د اسلام لمن غوړول سوې ده، په هغه کې نبوي حدیث، په هغه کې د قرآن عظیم شان کتاب یا الهي کلام هغه کې تعقیبېږي، ولې بیا هم تفاوت افکار شتون لري. هغه افکار چې هغه کې برته همدې ټولنې وګړي سره په ډلو باندې ویشي او سره تقسیموي. دغه تقسیمات برته د دې سبب ګرځي چې جغرافي سره بیل کړي، واک قدرتونه سره بیل کړي، جوړښتونه سره بیل کړي. نو دې خبرې ته ځکه اشاره کوم چې هره ټولنه، هره جغرافیه، هره محدوده جغرافیایي چې ده، دا په خپل ځای باندې ښېګڼه دا ده چې هغه د اصلاح لپاره، د حاکمیت لپاره، د ظلم څخه د مخنیوي لپاره، د قانون د تطبیق لپاره، د عدالت د ښه اجرا لپاره د اوساینې یو ښه لاره ده. خو که چیرې هغه مشروعیت ولري، که هغه داسې چې په هغه کې د چا حق تر پښو نه لاندې کېږي، هغه چارچوکاټ د ولس یا د ټولنې د اکثریت خلکو په منلو په تایید سره رامنځته شوی. نو موږ په اوسنی حالت کې د وطن غواړو چې دغه تعریف د اسلام په حقیقي ډول باندې وسي، چې هغه کې د خلکو رضایت وي، په هغه کې د خلکو حق تر پښو لاندې نه شي، په هغه کې خلکو ته زور زیاتی ونه ښول شي، د خلکو په شخصي ژوند کې مداخله ونه شي، په هغه کې د نبي علیه السلام اخلاق بشپړ نه تطبیق کېږي یا د اقلا تعقیب شي، په هغه کې د بنده حق چې د خدای پاک له لوري دا حق دی چې بنده ته ورکول شوی، هغه پکښې خوندي، په هغه کې د اقلیت او اکثریت اقوامو حقوق په مساوي ډول باندې په نظر کې ونیول شي، په هغه کې د ژبې او د قوم تعصبات نه وي، په هغه کې دوه ګوني یا د مور د مرې برخورد شتون ونه لري، چې ګویا کې دا د نظام سرتیری دی یا دا پخوانی مجاهدو یا د جمهوریت پخوانی سربازو یا احمد یا محمودو دا برخورد ونه شي، ځکه چې هر چا په خپل برابر باندې خپل مسؤلیت ادا کړی، او که دا مسؤلیت د خدای پاک د رضا لپاره نو خپل اجر و ثواب د خدای پاک سره بیا حساب په آخرت ورځ کې وکړي، نه دا چې د ولس پر شخصي او په شخصي شتمنۍ باندې یا د ولس پر یا د بیت المال په موضوعاتو کې د خپل سهم ولټوي. نو که جهاد د خدای د رضا لپاره سوی دی، نو د خدای پاک سره د حساب کتاب په آخرت کې اوسي او د هغه اجر د خدای پاک څخه وغواړي.
نه دا چې یو چا سره زور زیاتی وکړي چې زه ګواکې مجاهد یم. یا د جمهوریت مسله چې کله کله رامنځته کېږي چې په هغه کې فساد ډېر و، اوس لږ دی. یعنې په دې مطلب چې که لږ دی نو دا یو ښه امتیاز دی چې باید اوس دې هم شتون ولري. فساد دی، که هغه اخلاقي فساد دی، که هغه مالي فساد دی، که هغه بل هر فساد دی. نو دغه کرښې چې اوس څرګندې دي دغه دې نه نړول کېږي. دغه قوانین چې دغه فرهنګ چې د پخوا څخه په میراث کې راپاته دی دوی ته دې صدمه نه رسول کېږي. د اسلام اصلي انځور چې څنګه دی هغه دې پاته سي. کېدای سي توپیرونه په تعریف کې ولري، ولې قرآن هغه قرآن دی، حدیث هغه حدیث دی، پیغمبر هغه پیغمبر دی، خدای هغه خدای دی. په هغه کې څوک توپیر نه سي راویستلی. په ژبې کې که توپیر شته، ولې قرآن عظیم شان چې دی په ژباړه کې او په عربي تورو کې، په عربي لغاتو کې توپیر څوک نه سي راویستلی، ځکه چې خدای پاک وایي چې زه خپل د کلام څخه خپله ساتنه کوم. نو پر ولس باندې رحم پکار دی، ځکه چې ولس نور د دې توان نه لري چې د 15 لسیزو جنګ وروسته بیا هم په ظلم او په ستم کې قرار ولري. ځکه چې که چیرې دا همداسې پاتې سي بیا به سوال جواب ته په آخرت باندې به بیا ډېر ګران کاري چې حد اقلا هغه خلک چې ډېر ځان دین ته نږدې ځان بولي هغه دې هم د ولس په حق خدای پاک ته مسؤل وي.